ننګرهار کې د نارنج ګل تر عنوان لاندې د بایسکل چلولو سیالۍ ترسره شوه. د ننګرهار د اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست ویان شاهد الله فضلزی وایي دغه سیالۍ د ننګرهار د اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست په همغږۍ د شپږو ولایتونو د بایسکل چلوونکو ترمنځ په لاره اچول شوې وي چې موخه یې د لوبغاړو تشویق او روزنه ده. دغه سیالۍ چې دی په لومړي ځل د ننګرهار ولایت د اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست په همغږۍ د شپږو ولایتونو ترمنځ په لاره اچول شوي دي چې موخه او هدف یې د ورزشکارانو تشویق دی او بله دا چې اوس په ننګرهار کې د نارنج ګل موسم دی او دغه سیالۍ د نارنج ګل تر نامه لاندې ترتیب شوي دي. د فضلزي په خبره په دغه سیالیو کې 22 تنو ګډون درلود چې د پښتونستان وار څخه حرکت او تر غازي امان الله خان ښارګوټي پورې لاړل چې دغه سیالۍ به پیل به د پښتونستان وار څخه کیږي او تر غازي امان الله خان پورې به دغه سیالۍ پای ته رسیږي. په همدې حال د دغو سیالیو اول او دوهم مقام اخیستونکي سید الله سادات او نقیب الله توتاخیل هم د دغو سیالیو څخه خوشحاله دي او وايي ورته سیالۍ د دوی د روزنې لپاره اړینې دي او دا ډول مسابقې دوی د ملي او بین المللي سیالیو لپاره چمتو کوي. دیگه احساس خوشی داریم و این مسابقه بعد از مدت‌ها برای ما مسابقه گرفته شده اون ولایت ننگرهار برای اولین بار و ما این تقاضا را داریم که مسابقات بیشتر را برای ما بگیره و این مسابقات که برای ما گرفته شده ما رشد بیشتر میکنیم. اگر ما مسابقات نداشته باشیم مسابقات بیشتر دیگه دوستای ما ورزشکارا همه تمرین نمیکنن به خاطر که میگن این مسابقه است نه اسپانسر است. ما اسپانسر هم باید داشته باشیم. برای ما بسیار مهم برای پیشرفت ما مهم است که ما تمرین میکنیم به خاطر چی داریم که تمرین کنیم به خاطر مسابقه یا تمرینات خود ادامه میتیم به خاطر مسابقه بسیار برای ما خوب است. د یادول وړ ده چې په تیرې روژې مبارک میاشت کې هم د کابل په شمول په څو ولایتونو کې د رمضان جام په نوم د بایسکل چلولو سیالۍ په لاره اچول شوې وي.